د افغانستان ځوانان نن د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د نن سیالۍ ټاس افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې وګټي او پخپله د توپونې پرېکړه وکړه. په دغه درې اړخیزه سیریز کې د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ډېرې زبردست بهترینې سیالۍ ترسره کړې چې پایلوبې ته یې لاره پیدا کړله. په دغه درې اړخیزه سیریز کې نن افغانستان د پاکستان لوبډلې پر وړاندې پایلوبه ترسره کوي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلو ګډون کړی و چې افغانستان 19 کلنې لوبډلې 3 سیالۍ وګټلې او یوه سیالۍ یې بیا وبایلل. داسې پاکستان هم ډېرې سیالۍ وګټلې چې افغانستان او پاکستان پایلوبې ته لاره پیدا کړل. انشاءالله په نن پایلوبه کې افغانستان او پاکستان لوبډلې ته ماته ورکوي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې تر څو افغان لوبډله پاکستان لوبډلې ته یو ځل بیا یو ستره ماته ورکړي.